په هر عاشق لګي خوږي د خپل آشنا خبري په هر عاشق لګي خوږي د خپل آشنا خبري ما تکو د مصطفی اخر زمان خبري صوب بخپل معشوقو باندې نازونه کوي د بلال نه تپوسو کا و بلال پلار دی ولی پرې خودلو و بلال مار دی ولی قربان کړه او بلال یو لسکرت خرشله التخو آزاد ګرځیدل او دلتا د غلامۍ زنجیرونه درته پرې وتلا و بلال التکور کی پکلی بستر ادسیدلې و بلال آنندلتا دسکر وټو بسترو باندې پروتي بلال دا څنګه زندگی دا نو د بلال جواب می ووران او بلال استاد تورن قربان شما و بلال استاد تور شندو مبارکون قربان شما و استاد غمجن او عاشقان نصرن قربان شما بلال جواب ورکا بلال ویتا ستس پترا زما چې یو زر نظر پخپل آقا او مولا لګي دلو والله العظیم ما ته د ټول عمر په اور بستر باندې پرې خودونا اغه یو لچک د نظر ما ته ملاوي دلو ما ته بیا د اور بستر د اور نخکاری ما ته بستر د اور د جنت بستر خکاری سم جواب راکې سم جواب راکې پکلی کی پسکر وٹو پروتے او بلال میں د محبت ترانه لګی لاندن आवाज کوي و محمدا د چا چې زړه کې مینه د چا وینو اغا او ما غیا دی کنه زمون پسړونو کې نن د لیلا مینا دا ان زمون پسړونو کې د مال مینا دا نن زمون پسړونو کې د پاټۍ مینا دا و بدبخت دا لیڈر دی واللہ کے اخلاص کی دا لیڈر در تو واللہ کی لاس در کی چرا زما پس راشا یاد سات چ لاس در کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاس مبارک در گئی نن سره کی دنیا ټولی منی پریدا منت آقا خپلکا خپلو به ان شاء الله کنا نو د آقا کلی تقافله روان شوي پرون می حجاج لا تربیتی اوسو خبرې کولې ناغه حجاج ته مول مال چې سره کی عشق نوی د آقا نن زمونږ سفر داده زمونږ سفر را دی مونږ ارچا سره یو فتنه دا روان یو طواف تا احرام مو تړلی او په بل لاس کې را سره موبایلي د بیت الله شریف نه طواف کو او بل خوا لګیو د کلی خلقو توایو او ګوره کنه یعنی داسې چې مخامخ اونیسي نو بیا به بیت الله ته شاکې نستا تصویر به صحیح راځي ځکه ته به بیت الله شریف هم خې کنه چې هغه هم خې اوسانم خې نو دوه کار به اوس بلکې یو کار به بلکې هغه یو کار دا دی چې بیت الله تبا شاکې هاي تعالی پته دستا طواف شو اجي صاحب معتمر صاحب عمره والا تعالی پته دا چې تا تصویر ته مخرا واړو بیت الله ته دي شاکړه عاشقانه فتوا دادا چستا دغه طواف اونشو طواف د ناقص ته دوباره بیا طواف شروع کا او یو خود دې مصنی مولیانو فتوی غانې دي کنه ها
عرص کیگی صرف مون دین دارا کم و عرص کیگی یو عاشقانہ فتوہ دا عبداللہ ابن مسعود ما پرون خبر التکڑوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما طواف کے روانو سکے روانو طواف کے روانو ناگہانا یو سڑے دبل سرا پر رکن یمانی کے پا خبر شو ندوم را تپوسو تینا اکو چستا سے دکلی حال سدے میوامو پا خواکنا تا سے چرات للائی خبر ازما پوشوی نیخ کہنے نیخ داس رڈی ضرور ما ترا کئی داس لکہ جی دمرا گرمیم تیرا ہوئیو برداشت کوئی ویخ نکینے بیاو ما تم خوب رازی اکثر جماعتونو کی دے مارا مولام گڑی تا گوری چو خدای ٹیم مکل ختمی کی او مقتدیانم دے مارا گوری چو خدای باقا وہ دی غم نہ بخلاسی کو کلا او مالا جرازی کا گڑو تا گوری تاسی دے خدای ہوئی کئیو مراغ لئی دلتا جرازی زما تندیلا بگوری زما خلیلا بگوری زما درتا بگوری زما آواز دزرتا بگوری مالا داسی دزر بیماران مرازی کہ پظاہر بدن بیمارانی اللہ بشفا در کی خود دزر بیمار ماتا مرازی اللہ فرمائی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا محبوبہ دا چکم تاتا منافقان ناستی دا دی پزرونو کی گورے دا تا یاد ساتا دا مرض دا نفاق نورم زیتی کی عزیزانو یوہا عبداللہ ابن مسعود دے ابو دردہ دے ابا حریرہ دے عبداللہ ابن عمر دے عبداللہ ابن عباس دے اللہ جل جلالہ داغی متعلق فرمائی سکینہ راوریگی برکات راوریگی او بل طرف تا پمدغ مسجد نبوی شریف کی سمنافقین بم کے ناستل اغیبہ دے ماری دا اگی گراولے او دا نبی علیہ السلام خبر تبای دا خندا پا شکل قتل اوسم دا منافق لوی علامہ داوی داعی بیان کئی دعوت کئی او دے وردسے با دا کم مرض باندی گوری نو دے دی اللہ تا وجاری چی یا اللہ ما تا دی بیمارین اوباسا آپ اختانوی اندوستر خودے ورز درے دو گھنٹے تیری کو بیا اللہ ناراض ہے دا سے ناستا اللہ تقبول ندا نمانگ دا چکے نئی رڈی بکے نئی انشاءاللہ دا زرپا مین بکے نئی انشاءاللہ او زمادیم دو خدے پا ذات قسم وی دو چی منبر تراشم او دل ترا اخیجم کلمت یہ رکھے چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ستاسی اس وزیر اعظم سے سن آمدہ شہباز شریف سے دان آمدہ سنا مائدہ خقوز دے وقت کی چپ خطیب خطابت کئی او پدے منصب زناستم ماتا شہباز شریف سے محترم او دا علاقی او غریب نہ غریب انسان دا ایکیو شدے ماتا الحمدللہ بلکل پرقرہ او پدے دے چھ زکم آواز کو مدد دے آواز دے گورے بلا پابندینی مکواو دا کواو ہاں کو با اغا سچ زمان آقا پی خوشحالی گی ذکر تقریباً 48 سال تا عمر او رسیدو نو پدی بلا اصطلاح براتاو شو 12 کال عمر پاتے دے شپیتا کال عمر بے خواہ شپیلے بم نشوالے گا خلقی بغاق نوی معشومان دم کور بے تنگی وی داو پاسا دا غم آسی وردی بارتی اوزا سوک دی کور کے بار اجرے کی سوک آواز کی آجی زنگا راوزی دروازہ اور پسی بند کی چی بے رانشی دیو اخی بے منگ دے سر چنجی رانا جوش قسم دے بے دے سر چنجیو پا ینگورم بدلگو پا خپل خزم بدلگو او دو کور پا معشومانم بدلگو دو کارا بے در باندے کئی گو رہے یا پا معشومان سنبالا ہوئی او یا با وقت دکان نا چپس راو رہی بس نو اس تا اوکی اوسا سکول پکار دی اللہ دی ستاسو زمان زلونا اللہ والا زلونا اگر زی محبوب مبارک میں صحابہ بچے ناستو باقاعدہ بے ورطا فرمائل اے صحابو تاسی چکلا دا اللہ دین اوری بیانویا نو دی وقت کی سکینہ راوری گی نو چی دا چاہ زر خوشحالی تا پوشا چی دی سکینی لاند دے دا رحمت لاند دے او جو سگوی چی خدای دا ٹیم بکل تیری گی نو پوشا چی دا معاملے گاڑا واڑا دا شیخ الاسلام محمد زکریہ سے بنور اللہ مرقدہو اگا فضاری درو شریف کی لکلی
وای چې د چا سینه کې عشق نه ادي حج د بیت الله شریف ته نزي دا به عشقي چې زما د بیت الله ته شاوي او موبایل ما سره داسي وي او زور دم ګوره دا مخامخ بیت الله شریف ښکارم درته او ورته ویل کې ښکته کا داسې موبایل ښکته کا وای اوس ښکارم وای اوس برابر شوي نو یو خو دې دا ګناه وکړه چې تا د هغه رضا دپاره د الله رضا پرې خدای او دویمه دې دا ګناه وکړه چې دې وخت کې عمل پتا یو عظیم الله رحم مهرباني کړي هغه درنه پات شو او بل د سفیانو فتوا دادا د سفیانو چې طواف ته ناقص دی ځکه شاه بیت الله ته کول په طواف کې دا طواف ماتول دي نو طواف دې مات شو نو اجي صاحب یو نقصان دې دا وکړو چې الله درنه ناراضه شو ځکه چې تصویر استل او تصویر ورکول او خلقو ته ځان شو کول دا حرام دي او دویمه دې دا ګناه وکړه چې تاسو سره څنګه حجاج روانو دا غوي دې زړه دردولو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک میں دی کسته مخواړولو به په جړاش ټول طواف کې عبد الله ابن مسعود جاړي عملګره ورته ویوا عبد الله ابن مسعود ولې جاړي ورته وی دا کور د چا دی ورته وی دا طواف عمل د چا د پاره تاسو کوئ عبد الله ابن مسعود می پجاړاش وای ما د دوکو نو سردار نه اوریدلی دي چې کله په عبادت کې بل مشغل راغلا بل یو عمل راغې نو پوښا چې دا د قیامت علامه ده بیت الله شریف کې بل خبره نشتا اجي صاحب سره دو خبرې دي یو خبره ده طواف د بیت الله شریف چې کوي یو خوا ور سره بیبي روانه ده اجي صاحب ور باندې لاسونه داسې اچولې دي یا عمره کې زنانې په خپل غیږ ته داسې نیول روانه ده او اجي صاحب دا مکروه عمل له دام ټیک عمل نه ده وصوفي صاحب وشيخ صاحب وپیر صاحب وامیر صاحب واجي صاحبہ ومعتمر صاحبہ یاد ساته بیبی ته وایا ما پسې شاشا ترازا ما پسې شاشا ترازا اے بیبی ته زما وګو ته ګورا او بیبی زروان ما دسې دعاګانې مغواړه چې بیبي درته ویلې کې تیز وایا چې زم در سره وایم وینا و بیبي شونډې خفیا او پټې ساته و بیبي د معشوقې سره خپلې خبرې کوا اے مومنې مورې معتمرې مورې اے معتمرې خورې دی وخت زما دعاګانو نه بهتر دعا ستا دادا چې خپل معشوقې سره لګوي ونه دی وخت د مور می معشوقه کمه ودا دی وخت اجي سبستا معشوقه کمه ودا هغه معشوقه دې دا کم ذات چې دی کور تخپل کور ترا بللې کور ترالی د کور د مالک په خوخه بزي دیو جنا زمنګ دیو بندین حضرات تاریخ وګوره ز پچارت کو منا د چا سم نه بیانو ما زمنګ د اکابرینو خلیل احمد رحمه الله میں بیت الله شریف کی طواف ته داخلي باب السلام باندې راغې دا برنډې نوې داسي فضا نوا داسي مزیدار مربل نو او خلیل احمد صاحبہ کلا چې په باب السلام باندې قدم دی خلیل احمد سے په چغو چغو باندې چغو باندې جاړ کانو کې پرېر تکلیف سره بیت الله شریف ته اجي صاحب معتمر صاحب مولانا خلیل احمد سے عمره د پارا منګه حجاج او معتمرین توایو په عمره کې دو فرض دي څو فرض دي او دو پکې واجب دي دو فرض او دو دا خورګیات کې د خدای بزرگان اوس مې ویلې چې پلان کی پارټي لیډر ټول زنده‌باد چې د چا د پارټي لیډري یره خدای چې دلته راځي دا لیډر
میډر پرېږدئ دلته د آقا اتباع چل یاد کئ علم دلته یاد کئ عمره کې څو فرض دي جواب راکئ څو پکې واجب دي ماشاءالله دا د باب د علم یاد شو د زر رکعاتو نفل ثواب ملو شو الحمدلله وګورئ او دس مو کړو اسم راغلی وای یو باب د علم چې یاد شي د 100 رکعاتو نفل ثواب دی 1000 څومره 1000 په تاسو یاد کړئ چې په عمره کې 2 فرض دي او 100 واجب دي 2 واجب دي کچا په مینه ویل خدای پاک دې موږ سره ملګری کی عمره کې 100 فرض دي 100 پکې واجب دي الله اکبر ماشاء الله نو خلیل احمد صاحب د یو فرض وړاندې روان دي احرام تړلې اجي صاحب چې کلا عمره ته ځي حج ته ځي ندی به غسل کوي کو ایرپورټ کې نو په کور کې د غسلو کې او غسل چې وکړي دی بزي التا به احرام تړي احرام یو لنګ لاندې دی بل صادر را اچول دي دیتا احرام مع النیت مع التلبیہ دا یو فرض دی د معتمر د پاره یا اللہ نیت کوم د عمره اللہ تیرا تا آسان کیو تیرا نہ قبول کی لبیک اللہم لبیک وای را سره کني وای आवाज را نه وای کني وای خدایا چې څوک ما سره لبیک په مینه وای یا الله عرفات کی را سره لبیک نصیب کا لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك معتمر یا اللہ ز حاضر ما یا اللہ نیت میں دو عمری اترلو خدایا جامع میں اوستلے یا اللہ خدایا د کفن دو کپڑے میں یو دزان دلان دکڑا بلا می ور باندې پوکو راوا چولا اقیمتی کاتن چې په 3000 شو او می غرزولو ولی د عمرې د پاره د لباس د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس نظما د آقا لباس د عمرې داد یو لنګلان دی تړلا بل صادر پوګورا اچول ځان نتا وهلا رب اراده مداد عمره یا الله ما تی آسان کی یا الله ما نہیں قبول کی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك خلیل احمد صاحب تلبیہ ویلا ہائے ہائے عاشقانہ حج و عمر پکار دو اللہ سیب سڑے روان دے تلبیہ ویلے دا ناگہان نظر پا بیت اللہ شریف باندے اولگی دلو معتمر توی باس لبیک پریدا باس نظر دا اللہ پا کوٹا اولگی دو اس اللہ جل جلالہ در توی ایزم بندہ دعا غواړه زبدي دعا قبلو ما وخلقو یا الله دنیا راکا یا الله مال راکا یا الله وعده راکا یا الله بچی راکا یا الله داراکا یا الله داراکا بازوی خدای زمون پارٹی کامیاب کا عرص پریدا وی یا الله خپل رضا راکا یا اللہ تران راضی شاہ اے کریم مہربان ربا ما پلنگ کی کلش پہ تیری کڑی دی خو یا اللہ استاد محبوب حکم دے داس احرام فرض عمل دے نو یا اللہ اسرا لمستا کورتا خدا ایسا چکم دعاگانی غالم اللہ زما دعاگانی قبولی کا علماء لکلی چی یو دعا پلی دو دا بیت اللہ باندی سکی گی قبلی گی سکے گی نچے زما دعا با اللہ قبول وی عزیزان چے زما موبیل
ما سره نوي زما موبایل ما سره نوي زما د موبایل معنی کی زما د موبایل رنگ او اثر نخکاریږي زما د دو جامون لاندې زما د سرمن لاندې دلته یو ټوکړه د زړه ورته وایي او رب وی ارس مثال درکل و بنده دا د زړه ټوکړه دی ما تراکا نو اوس الله تاجي سے ولاړ وې کله چې په بیت الله شریف باندې نظر ولګي نو درې کلمې به وې داسې په مینا باندې الله اکبر الله اکبر الله اکبر او اجي صاحبا اللہ رب العالمین تدیول تمہیں اللہ خدایا تانا بلوی نشت اللہ یا الہ العالمین خدایا کور لدی را اغختلم یا اللہ کور لدی پر خودلما قابل دی نوما یا الہ العالمین تیو دعا قبل او یا اللہ سما دعا دادا یا اللہ چی سمر دعا گانے غوارما یا اللہ کاغا منا کیوی کاغا مزدلفہ کیوی کاغا عرفات کیوی اللہ دی حج و دو عمری سفر کی جس غوارم اللہ تی قبولی کا دعا یودا و ٹولی پکرالے موبیل با نساتی موبیل با نساتی غم دے زما د غلجو میسب نور الله مرقده دلته زما سینه کې خوا کې پروت دی والله دیو جن مونږه ټول رواجې نیو ما یو خبره کړو ولدا موبایل کې تلاوت مکوئ موبایل کې تلاوت مکوئ نو په دې باندې بعضی حضرات ول نه چې دا خو پلان کې مولوی سے بګه کوي بستان کې مولوی سے بګه کوي نو زه یو تاسو تاسو نه کوم دا موبایل کې ستا چې د صرف قرآن شریف پروت دی جواب راکړي صرف دا پکې پروت دی ها الله خوشاله کا چې پکې نشتا قرآن شریف پکې ټول نه دی او نه د هغې دپاره اغستی په ایمان یې وایي ډیران باندې ته مونځ کې جواب راکړه نو ولې نه کې ډیران خو څه خراب شی نه دی ولې هلکه دکې هر څه پراته دي دکې څه پراته دي هر څه پراته دي نو په دې ډیران کې هم هر څه پراته دي دویم دا د موبایل شیشه د نظر خرابوي زما عاشقه قرآن شریف چې راواخلې او ورته وګورې کتلې یو عبادت لوستلې بل عبادت واه واه او ښکلولې بل عبادت